قدرمن لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. ملګرو ملتونو افغان روغتیايي کارکوونکو ته معاشونه ورکړي. ملګرو ملتونو تیره میاشت په ټول افغانستان کې تر 23,000 زیاتو روغتیايي کارکوونکو ته معاشونه ورکړي دي. د دې امتحاني پروژې په ترڅ کې کابو $8 میلیون له طالبانو سره له شریکولو پرته کارکوونکو ته ورکړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام UNDP او د روغتیا په برخه کې د مرستې نړیوال صندوق سره یوځای شوي څو د نړیوال بانک لخوا تمویلېدونکي هغه پروګرام بیرته عملي کړي چې واک ته طالبان رسېدو سره سم ځنډول شوی و. ملګري ملتونه هڅه کوي چې په افغانستان ته په کافي اندازه نغدې پیسې ورسیږي څو له هغو 1 میلیون انسانان سره بشري مرسته وشي چې د قحطۍ او له ګواښ سره مخامخ دي او د دغه هیواد اقتصاد او روغتیايي او د زده کړو د برخې د سقوط مخه ونیولی شي. د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام د اسیا او پاسفیک د برخې مشر کاني اوګناراجا رویټرز خبري اژانس ته وویل یو څوک باید لومړی ګام پورته کړي. موږ نه یوازې له یوه داسې روغتیايي سیستم سره لاس او ګریوان یو چې د پاشل کېدو په حال کې دی بلکې له یوه مالي سیستم سره هم چې مخ پر سقوط دی. نوموړي زیاته کړه د روغتیا په برخه کې نړیوال صندوق مالي خطر پر ځان ومانه. موږ د دې د عملي کولو خطر ونه مانه څو دغه معاشونه ورکړل شي. هغې زیاته کړه موږ وښوله چې دا امکان لري او دا کار ورکولی شي چې په هیواد کې د خلکو د اقتصاد ژغورلو لپاره لارې ډېرې اوږدې وي. ګلوبل فنډ یا نړیوال صندوق $15 میلیون ورکړي دي چې له دې څخه یې 8 میلیونه د معاشونو لپاره او د نورو پیسو ډیره برخه د بنسټیز روغتیايي لوازمو اړین درملو او نورو اکمالاتو لپاره مصرف شوي دي. د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام داسې یوه لاره سنجولې چې پیسې څرنګه افغانستان ته داخلي او بیا د دغه هیواد له 40 څخه په 11 ولایتونو کې روغتیايي کارکوونکو ته ورسیږي. اوګناراجا وویل چې د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام د پیسو یو څه برخه د افغانستان نړیوال بانک ته رسولي او بیا یې د پیسو د رسولو یو بل ستر عرضه کوونکي له لارې پاتې نورې پیسې ویشلې دي. د پراختیا پروګرام د امنیتي دلایلو پر اساس د پیسو د رسولو دغه خدمات نوم په ډاګه نه کړ. دوستانو زموږ خبر تر همدې ځای و. د لا زیات معلومات لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.